سلامونه او احترامات. خوږو دوستانو خدای دې وکړي چې روغ جوړ او صحتمند به یاست. زه نورالدین علم دوست یم چې د مشال کورس د انګلیسي ژبې د زده کړې په موخه دا دی نن بیا د شپږویشتمې برخې واره رسېدلی دی چې تاسو ته به یې تلفظ او معنا کوو. راسره ملتیا وکوئ. لومړی د جملو برخه ده چې په کې 10 جملې تلفظ او معنا کوو. دوهم د لغتونو برخه ده چې د 12 په تعداد به انګلیسي لغتونه تلفظ او معنا کوو. دریم د ګرامر برخه تدریس کوو چې د صحیح لیکلو، صحیح لوستلو او خبرې کولو لپاره په کار وړل کیږي. راسره ملتیا وکوئ. نو خوږو دوستانو د جملو اولې برخې ته ښه راغلاست درته وایم. It's not a big deal. تلفظ یې څنګه کوو؟ It's not a big deal. دا لویه خبره نه ده. دوهمې جملې ته راسئ. Be honest with me. تلفظ به یې څنګه کوو؟ Be honest with me. زما سره رښتینی اوسه. درېیمې جملې ته راشئ. I am not ready yet. تلفظ به یې څنګه کوو؟ I am not ready yet. زه لا تیار نه یم. څلورمې جملې ته راشئ. I think about you a lot. تلفظ یې څنګه کوو؟ I think about you a lot. زه ډیر ستا په اړه فکر کوم. پنځمې جملې ته راشئ. You are special to me. تلفظ به څنګه کوو؟ You are special to me. ته راته ځانګړی یې یا ته راته خاص یې. شپږمې جملې ته راشئ. I am going to my work. تلفظ یې څنګه کوو؟ I am going to my work. زه خپل کار ته روان یم. نو خوږو دوستانو د جملو په اوله برخه کې مو شپږ جملې تلفظ او معنا کړې. در سره بار بار تکرار کړئ چې یاد مو شي. ځو د جملو دوهمې برخې ته. ملتیا مو وکوئ. نو خوږو او قدرمنو دوستانو د جملو په دوهمه برخه کې هم ښه راغلاست درته وایم. اولې جملې ته ځیر شئ. I am waiting for you. تلفظ یې څنګه کوو؟ I am waiting for you. زه ستا لپاره انتظار کوم. دوهمې جملې ته راشئ. Is everything fine. تلفظ یې څنګه کوو؟ Is everything fine. آیا هر څه سم دي؟ درېیمې جملې ته راسئ. He began to shout. تلفظ یې څنګه کوو؟ He began to shout. هغه په چیغو شروع وکړه. څلورمې جملې ته راشئ. Tell me the truth. تلفظ یې څنګه کوو؟ Tell me the truth. ماته حقیقت ووایه. پنځمې جملې ته راشه. He is coming with me. هغه زما سره ځي. تلفظ یې څنګه کوو؟ He is coming with me. هغه زما سره ځي. شپږمې جملې ته راشه. May I use your roller. تلفظ یې څنګه کوو؟ May I use your roller. زه ستا خطکش کارولی شم. نو خوږو او قدرمنو دوستانو په شپږویشتمه برخه کې مو 10 جملې تلفظ او معنا کړې. هیله یم چې په تلفظ او معنا یې پوه شوي یاست. ځو د words part یا د لغتونو برخې ته ملتیا مو وکوئ. نو خوږو او قدرمنو دوستانو د words part یا د لغتونو برخې ته هم ښه راغلاست درته وایم. اول لغت ته وګورئ. د اول لغت تلفظ به څنګه کوو؟ Success. تلفظ یې څنګه کوو؟ Success په معنا د بریا یا کامیابی ده. Success بریا ته وایي. دوهم لغت ته راشئ. Effort. تلفظ یې څنګه کوو؟ Effort هڅه. دریم لغت ته راشئ. Goal. تلفظ یې څنګه کوو؟ Goal هدف. څلورم لغت ته راسئ. Future. تلفظ یې څنګه کوو؟ Future راتلونکی. پنځم لغت ته راشئ. Knowledge. تلفظ یې څنګه کوو؟ Knowledge پوهه. شپږم لغت ته راشئ. Confidence. تلفظ یې څنګه کوو؟ Confidence په پښتو کې معنا څنګه ده؟ باور یا اعتبار. اوس نو خوږو او قدرمنو دوستانو د دوهم لاین اول لغت ته ځیر شئ. Hard work. تلفظ یې څنګه کوو؟ Hard work سخت کار. دوهم لغت ته راشئ. Motivation. تلفظ یې څنګه کوو؟ Motivation په پښتو کې معنا څنګه ده؟ هڅونه. دریم لغت ته راشئ په دوهم لاین کې. Challenge. تلفظ یې څنګه کوو؟ Challenge اخطار یا ننګونه. څلورم لغت ته راشئ. Opportunity. تلفظ یې څنګه کوو؟ Opportunity فرصت. پنځم لغت ته راشئ. Learn زده کول. Learn د زده کولو په معنا ده. په دوهم لاین کې شپږم لغت ته راشئ. Improve. تلفظ یې څنګه کوو؟ Improve پرمختګ یا د ترقی په معنا ده. Improve پرمختګ یا ترقی ته وایي. نو خوږو او قدرمنو دوستانو د words part یا د لغتونو په برخه کې مو هم 12 لغتونه تلفظ او معنا کړل. هیله یم چې په تلفظ او معنا یې پوه شوي یاست. دا وه د words part یا د لغتونو برخه. ځو اوس د grammar part یا ګرامر برخې ته ملتیا مو وکوئ. نو خوږو او قدرمنو دوستانو د grammar part یا ګرامر برخې ته هم ښه راغلاست درته وایم. د grammar part یا ګرامر په برخه کې non countable noun شمېرېدونکي نومونه او uncountable noun نه شمېرېدونکي نومونه در پیژنو چې څه ته وایي
او کوم کوم دي. لومړی countable nouns تعریفوو. Nouns you can count individually. Examples: apple, car, book. یعنی دا هغه اسمونه دي چې شمیرل کیدلی شي لکه مڼه، موټر، کتاب او داسې نور. تلفظ یو ځل بیا تکراروو. Countable nouns. Nouns you can count individually. Examples: apple, car, book. دا هغه اسمونه دي چې شمیرل کیدلی شي لکه مڼه، موټر، کتاب. نو خوږو دوستانو uncountable nouns ته راشئ چې نه شمیرېدونکي نومونه دي. نو نه شمیرېدونکي نومونه یا uncountable به څنګه تعریفوو؟ Nouns you cannot count individually. Examples: water, sugar, information. دا هغه اسمونه دي چې جلا جلا نه شمیرل کیږي لکه اوبه، بوره، معلومات. تلفظ یو ځل بیا تکراروو. Uncountable nouns. Nouns you cannot count individually. Examples: water, sugar, information. دا هغه اسمونه دي چې جلا جلا نه شمیرل کیږي لکه اوبه، بوره او معلومات. نو خوږو او قدرمنو دوستانو، خدای دې وکړي چې د مشال کورس د 26مې برخې د درس په ټول جریان پوه شوي یاست. له ځان سره یې په بار بار تکرار کړئ چې یاد مو شي او نوټ کول یې هم مه هیروئ. کور مو ودان چې تر اوسه پورې راسره واست او زموږ د مشال کورس نورې راتلونکې تدریسي برخې هم مه هیروئ چې تاسو ته به یې په نړیواله پرمختللې انګلیسي ژبه کې برابروو او چمتو کوو به یې. له تاسو نه هم ملتیا غواړم زموږ درسونه په صمیمانه سره راسره تعقیب کړئ تر څو تاسو له نړیوالې پرمختللې انګلیسي ژبې سره تر ډیره بلدتیا ترلاسه کړئ. کور مو ودان، هر چیرته چې یاست کامیاب او خوشحاله اوسئ.